السلام علیکم دوستانو د شکریا بارکزی په باره کې یو ویډیو چې همدا اوس په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته خپریږي د هغې یو ویډیو راغلی ده چې هغې پکې بېهوده کارونه کړي دي. د دغه ویډیو باره کې د افغانستان یو صحافي چې ډېر وخت په نشي موادو باندې هم اخته شوی او د هغې نه پس اوس جوړ شوی دی، هغه د شکریا بارکزی په باره کې څه ویلي دي چې شکریا بارکزی به په کومه طریقه باندې په پارلمنټ کې د خلکو زړونه خوشحالول او هغې کوم کارونه کړي دي. دا ټول تفصیل په دې ویډیو کې وګورئ. د هغه ویډیو هم تاسو سره شریکوم، نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو، شکریا بارکزی د افغانستان د سیاستمدارانو ښځو په هغه نوم کې ده چې هغې په هر حکومت کې، یعنې که د کرزي د دور حکومت او یا د اشرف غني او یا بل داسې حکومتونه تیر شوي دي، نو هغې پکې خپله دنده سرته رسولې ده. خو اوس نستو نادري په نوم باندې یو صحافي چې هغه په خپل یو ویډیو کې ویلي دي چې دوی به په پارلمان کې د خلکو، یعنې د وزیرانو کوم ناروا نامشروع کارونه دي هغه به ورسره کول. د شکریا بارکزی سره سره د فوزیا کوفی او یو څو نورو ښځو نومونه هم یاد کړي دي. نو دوستانو، د دې ویډیو کې به تاسو ته هم ښکاري چې شکریا بارکزی په مختلف قسم لباسونو کې یا په مختلف قسم داسې بېهوده حرکات چې د هغې سوشل میډیا ته راغلي دي، نو د دې څه مطلب دی؟ په کار ده چې یو سیاستمدار یا یو سیاستدان خپل ځان دومره پروټیکټ وساتي، د خپل ځان دومره حفاظت وکړي چې هغه تر سیاسته پورې محدود پاتې شي، نه دا چې دغسې بېهودګیانې کوي. نو هر کله چې یو څوک خپله لاره پرېږدي او دغسې په غلطو او ناروا طریقو، ناروا لارو باندې سر شي، نو بیا یې انجام دغسې وي. په سوشل میډیا باندې نن سبا د دوی په باره کې چې کوم بیانونه، کومې خبرې کېږي، نو هغه د هېچ چا نه هم پټې نه دي. نو درنو دوستانو، غوښتل مو چې دا تازه خبر تر تاسو در ورسوم. که ستاسو ویډیو خوښه شوې وي، زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. په آینده وخت کې به تاسو له نوو معلوماتو، تازه خبرونو نه وخت په وخت خبرو.